بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو اوریدونکو ستاسو سرور ستاسو ملګری محمد الیاس عجز یم. په دغه تمه دغه هیله روغ جوړ به یې خوشحاله به یې د ژوند نه به خوندونو مزې اخلئ. قدرمنو کتونکو په څنګ کې را سره یو داسې شخصیت ناست دی چې تاسو به یې پېژنئ. لا ورله ډېر زیات صلاحیت ورکړی جناب شاعر و ادیب رحیم ګل لوهار صاحب را سره په څنګ کې ناست دی چې دنیا ډرامو کې کار هم کړی، فني ویډیوګانې هم کوي، تاسو به یې پېژنئ او د ادب په دنیا کې هم یو نوم لري. دوی ته په نننۍ خپرونه او نننۍ پروګرام کې هرکلی په خیرلی ستړي مه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. الیاس صاحب ډېره مننه. تاسو هم ډېره مننه کوو چې دومره ټایم موږ له راکړلو او زموږ خوا له راغلی. ډېره مننه لوهار صاحب. دا وخت چې کوم دی یو شمېر خلک زموږ د اواز او زموږ دا پروګرام ګوري، نو غواړم دا چې زموږ دې اورېدونکو ته څه شریک کړئ، نو څه به را سره شریکوئ؟ ښه نو زما مخکې تا خبره وکړه چې زما فن خو لکه ټوکه ټکالې دی، نو زه به یو لطیفه دوه وکړم او بیا به یو څو شعرونه ووایم. یو کلي کې یو کلیوالو په تحصیل کې د اے سی سره څه مسله راغلې وه. دا کلیوال غونډ په جمع تله اے سی دفتر ته. یو سړی هغه خلکو ته وایي چې زما دا زوی دی خو دا ډېر زیات ساده دی، د خبرو چل نه ورځي، هسې به سره په ملګرتیا کې لاړ شي. او یو ته وایي بس ټیک ده چې څنګه تللي دي او واپس کلي ته راغله، نو هغه پلار یې د خپل زوی نه تپوس وکړو د ویې څنګه چې په دفتر کې اے سی و که نه و، نو هغه ورته وایي او خو به ځکه چې موږ څنګه ورننه وځو ډېر یخني وه په دې. هغه دا بل اے سی او بل یو ماشوم د خپل پلار سره واده ته تللی و. هغه ماشوم خپل پلار ته وایي چېرې هغه کومه جینۍ چې ناوې کړې ده هغه جاري و، د کوم مالک ته چې څېرې اچوي د چا چې واده دی دا خاندي. نو هغه ورته وایي یاره داسې چې زما واده و که نه، نو ستا مور ژړلې او ما خاندل، وایي اوس ستا مور خاندي او زه ورته ژاړم. نو الیاس صاحب دا یو دوه درې شعرونه دي. وایي چې کوم کار دی نن سبا په نور د سلو کې، چې کوم کار دی نن سبا په نور د سلو کې، داسې نشته دی په یار دوست او په خپلو کې. او وایي که غریب چا له چرګ حلال کړي نو پیسه، که غریب چا له چرګ حلال کړي نو پیسه، د حلوا خوند وي د خان ماما په درو کې. او د نیستمن خبرې ټولې وي غلطې، د نیستمن خبرې ټولې وي غلطې، د دعا اثر وي د افسر ماما کنځلو کې. او هم خندا ده هم عبرت دی که پوهېږي، هم خندا ده هم عبرت دی که پوهېږي، عجیبه چل دی رحیم ګل ستا لیکلو کې. او الیاس صاحب دا نور یو څو شعرونه دي. دا کوم هلک چې واده وکړي او بیا یې دا ښځه د مور او پلاره بېل کړي که نه، د فکره چې هغه تیار وړه یا یو څه بل څه یې که نه غوړي وړي هغه ختم شي، او بیا دا هلک داسې په کوڅه باندې اوسي، دا ښځه یې پسې اواز وکړي ورته وایي چې وړه راوړه که نه، خو داسې وړه راوړه چې هغه بلو کې هم اسانه او بیړۍ هم چې لګېږي. بیا ورته روغ غوندې دا سر ورته راواړی دا سټه که نه، ورته وایي ښه پوهېږه ښځې دا سلي وړو به راته نه وی، سپور هم تېرېږي د غوړو به راته نه وی، او خدای کړی ناکام دی اوس به وړه په خپله هغه دم، هم تنور به لمبه کوم خو د بیړو به راته نه وی. او سړه خوره سړه ګنډه ډېره ګراني ده، د جامو او د پټې هم د کېړو به راته نه وی. او روژه کې خو شربت صفا په ذوالخرشي ده که نه، د ټوکو د اشعارو فکرو به راته نه وی. او اختر خو یو ورځ د دا به تېرې شي، د برفۍ ګلاب جامون او د ریوړو به راته نه وی. نو وایي رحیم ګل والله سره به جوړ کړي که نه، والله د هېڅ څیز د راوړو به راته نه وی. ډېره مننه. زبردست رحیم ګل لوهار صاحب ډېر زیات خوند او ډېره زیاته مزه یې وکړه. امید ساتم چې زموږ اورېدونکي به ترې هم خوندونو مزې اخیستې وي. ډېره مننه هم کوم. قدرمندو موږ له اجازه راکړئ، چېرته مې ښاد اوسئ، اباد اوسئ، خوشحاله بریالي اوسئ. د وی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.